یو ملګری د فورسج باره کې چې یو سافټویر دی یا یو ویب سایټ دی یا یو کمپنی د هغې باره کې تپوس کړی دی او دې باره کې ډېرو ملګرو بار بار رابطې وکړي. دا فورسج په دې باندې ځان پوه کول اول لازمي وو، نو لهذا ډېرو کارکوونکو سره د دې په اړه ما رابطې وکړي، د هغوی نه ما معلومات را جمع کړل. مختصره خبره کوم، فورسج دې کې دوکم شته، دا سود هم دی، دې کې جواري ده، لہذا فورسج حرام دی. فورسج جواري ځکه ده چې اول کس چې کله فورسج کې انټري کوي او داخليږي نو دا به څه خاص رقم په ډالرو سره فورسج کې جمع کړي. بیا دغه کس چې کله پیسې جمع کړي دا په خپل ریفرنس باندې او په خپل حواله باندې یا په خاص نمبر باندې نور خلک رابلی او دعوت به ورکوي فورسج په طرف باندې. د ده په دعوت باندې څومره خلک راځي او د کمپنۍ کې شاملیږي او خاص رقم د ډالر او $10 دی چې هر څومره دی هغه دلته ورکوي، نو هغې کې به څه حصه کمپنۍ ته ځي او څه حصه به دته ملاویږي. جواري ورته ځکه ویلی شو چا چې پکې پیسې کېښودې ابتداءً نو دا ممکن ده چې د ده دا پیسې مکمل ضایع شي، د ده په دعوت باندې او ریفرنس باندې هېڅوک هم رانشي دې کمپنۍ ته، نو لهذا دا کمپنۍ ته دا پیسې واپس نه ورکوي، دا ضایع شوي، ختم شوي. او که چېرته د ده په دعوت باندې نور خلک رالل، محنت یې وکړه، خلکو ته یې شنه باغونه وښودل، لکه عام مونږ وګورو دغه شان کېږي په دې کې. نو څومره چې خلک زیاتېږي او فورسج کې داخليږي او پیسې جمع کوي نو یوه حصه کمپنۍ ته ځي، یوه حصه د هغه د پیسو نه څوک چې د ده په دعوت باندې راغلي هغه دته میلاویږي. بیا هغه بل کس راولي، نو بیا چې د ده نه مخکې څومره کسان دي څه حصه دوی ته میلاو شي، څه کمپنۍ ته میلاو شي. نو زه دې ځای کې دا تپوس کوم که ابتدا کې ما نور ملګري رانه وستل او زما پیسې ختم شي، دا ولې ختم شي، ولې ضایع شوي؟ ما کم تجارت وکړ چې تاوان زما وشو، پیسې زما ختم شوي. یا که دا نور خلک ما راوستل نو دوی باندې ما کم تجارت وکړ، کم مضاربت مې پې وکړه، کم شراکت مې پې وکړه، کم قسم سودا مې پې خرڅه کړه، څه کمیشن د څه شي کومه سودا دوی خرڅه کړه. نو صفا د دې نه دا معلومیږي چې دا جواري ده، پیسې جمع کول دي او بیا تا پسې چې کوم خلک راځي د هغې خلکو یوه حصه تا ته میلاویږي او څه حصه کمپنۍ ته میلاویږي. بس تا به دا کار چې نور خلک به را دعوت کوي او څومره چې راځي هغوی به نور را دعوت کوي، بس تاسو پیسې په تاسو تقسیمیږي او څه کمپنۍ ولالي، لهذا دا جواري ده، د دې نه ځان ساتل پکار. بعضې وایي چې موږ محنت وکړه، کسان هم راوغوښتل، نو تا څه شي محنت وکړه؟ بروکري دې وکړه، کمیشن کاري دې وکړه، څه شی دې وکړه، کومه سودا دې خرڅه کړه یا کومه سودا دې چاته مهیا کړه چې دا واله؟ فقط جواري ده او بل اسم نشته. او الله تعالی د جواري باره کې فرمایي یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیهما اثم کبیر. الله وی ګناه ده پکې غټه، ځکه د آخرت سره تعلق دی. ومنافع للناس، او دنیوي فایده ده پکې عارضي به په شرابو کې هم څه فایده میلاو شي، په جواري کې هم تاته څه خاص فایده میلاو شي. کراچۍ د دارالعلوم بنوریه ټاون والا هغه هم پې فتوا ورکړې د جواري چې دا جواري ده، او دغه خبر کې چې کومه غټه مدرسه د جامعه عثمانیه د هغې فتوا هم په دې باندې موجوده ده چې دا جواري ده. دویمه خبره په دې کې دا ده دا فورسج چې کوم دی دا یو قسم دوکه کوي. دوکه په داسې طریقې سره کوي که تاسو وګورئ د دې پلی سټور نه چې کله دې اپ تاسو ډاونلوډ کوئ نو هلته یې لیکلي دي په ګوګل کې چې تقریبا 1,00,000 کسانو 1,00,000+ کسانو دا سافټویر ډاونلوډ کړی دی. 2 لکه نه دي بلکې څه د پاسه 1 لک دي، څه کم 2 لکه دي. لیکن چې کله بیا تاسو د فورسج ویب سایټ ته لاړ شئ هغوی هلته بله خبره کوي، هغوی په هغې مقام کې خبره کوي چې موږ سره په دې وخت کې 2.7 ملیون کسان دي، یوزران دي، دا فورسج نه فایده اخلي، د فورسج کارکوونکي دي. عجیبه غوندې خبره ده. هلته ګوګل پلی سټور کې چې ستا نه چلیږي او هغه په خپله خوښه چلیږي، هغه 1 لک یادوي څه د پاسه، د 2 لکو نه کم یادوي، او دلته ته 2.7 ملیون 20 لکه کسان یادوي. یا خو به داسې وي چې دا کم کسان دې ته راځي
دا فقط پدې کې پیسې جمع کوي او نوري اپ سره او اپ کې کار کولو سره هیڅ کار نشته، بلکې واتس اپ کې به دا خپل ریفرنس نمبر یا غ لینک نور ته لګي او خلک به دعوت کوي، نور په دې شی باندې نه پوهیږي. دا پیسې الته کې خو دي نو دا خو بیا په دې مقام کې سود شو، ځکه کل قرض جر نفعا فهو ربا، دا قاعده کلیه ده. تا پیسې کې خو دي، تا هیڅ عمل اونکو، هیڅ تجارت دی اونکو، او تا ته بخپل پیسو باندې ګټه میلاو شو، دومره دی وکړه چې نور خلک راو بلل دی پروګرام ته په دې ګناه او په دې مصیبت کې دی هغوی مخته کړل، ته د ګناه دپاره بنیاد شوي، نو تا خو عظیم ظلم وکړه. یو طرف ته د سود وکړه، بل طرف ته تا بنیاد دی یوې ګناه کېښوده. څومره خلک چې ستا په ریفرنس باندې سود ته راځي، نو په ته به خپل هم په دې ګناه کې شامل وي، هغوی هغه بار به هم په تا باندې شاملېږي او هغوی نه به خپل بار د ګناه نشي کمولی، ځکه هغوی ته هم سوچ پکار دی، هغوی ته هم تپوس پکار دی، د علماو نه چې تپوس وکړي دا فورسیج څه بلا ده. نو دلته ښکاره تناقض ښکاري. د ګوګل پلی سټور چې کوم ویب سایټ دی او د اپونو خاص مرکز دی، هغه وایي چې 1 لک څه د پاسه دا یوزر دی او دا خپله وایي چې نه 2.7 میلیون څه 27 لاکه 3 میلیون نه لاندې 10 لکه نه لاندې. نو دا تناقض دی، یو غټ ډیفرنٹ دی دې په منځ کې. بل خبر اهمه دا ده د دوی دوکې د فورسیج چې کوم ویب سایټ دی د هغوی مطابق چې تر اوسه پورې چې دوی دا کار د 2020 نه شروع کړی، 2020 نه 3 کالې تقریبا کېږي، مونږ وایي بیلین کې خلکو ته نفع ورکړې ده، بیلین کې، میلیون کې نه، بیلین کې. عجیبه غونتی کار دی. تا کم تجارت وکړه، تا د IMF نه قرضه راواخسته، یا تا څه وکړل چې دا 2 بیلین کې د خلکو دا نفع ورکړه، خو د خلکو پیسې وي جواري وه، څه د ځان ته ایسارې کړي او څه د هغوی باندې تقسیم کړي. د دې بعینه مثال د لاټرۍ دی. الله تعالی هم د هغې باره کې فرمایي وان تستقسموا بالازلام، الله تعالی ذلکم فسق، دا فسق دی. لاټرۍ به دغه شان وه، یا وان تستقسموا بالازلام چې کوم آیات کریمه دی په سورت میدې کې، هغې کې هم الله تعالی دغه شان فرمایلو چې دوی به یو اوخ واخسته یا به بل څاروی واخسته، بیا به غشي دوی را واخیستل، د هغې مختلف تفاسیر دي. نو یو باندې به یې لیکلي چې دته نیم ورکوي، بل باندې به یې لیکلي چې دته 5مه حصه ورکوي، بل به خالي وه. نو الله تعالی د هغې نه منع وکړه. لہذا فورسیج یا دوکه ده یا جواری ده یا سود دی. بعضې خلک دلته دا اعتراض کوي چې دلته خو مونږ ګورو چې په دې کې قاریان دي، تبلیغیان دي، نیکان خلک دي او فورسیج کې کار کوي او خلک را دعوت کوي، خیسته خیسته ګیري دي. نو اول خبره خو به زه دغې تبلیغیانو ته وکم، دغې قاریانو ته به یې وکم، دغې نیکانو خلکو ته به یې وکم چې ګوره ستاسو د وجه نه دین بدنام شو، ستاسو د وجه نه خلک ګناه طرف ته را متوجه شل. پکار ده چې تا یو ځای قدم کېښودی چې سل ځل سوچ کړی وي چې دا جایز دی او که ناجایز دی. ستا د وجه نه که یو څوک ګناه ته راغی، دا څومره خطرناکه خبره ده ستا ده. دویمه خبره به زه تاسو ته وکم چې دین د عالم تابع نه دی، دین د قاری تابع نه دی، دین د مفتی تابع نه دی. دین به په اشخاصو باندې نه پیژني، بلکې اشخاص به په دین باندې پیژني د سلفو د قول مطابق. امام صاحب دې باره کې فرمایي زما تقلید چې کړه تاسو کوئ او زه تاسو ته د فقه نه کم استنباط کوم، یو خبره ځان سره یاد وساتئ، اذا صح الحدیث فهو مذهبي. چې کله زما د یوې جزئي مسلې نه یو حدیث خلاف راشي، نو زما مسلې پسې مزه بلکې څه پسې ځئ. د امام صاحب غوندې شخصیت دا خبره کړې ده، نو بیا یو عام تبلیغي یو عام قاري د هغې بیا څه حیثیت شو. مونږ تاسو ته پکار دي چې په دین باندې خپل هم ځان پوهه کړو او نورو خلکو ته هم صحیح دین ښکاره کړو، صحیح دین ورسو، اصلا چې خپل اخرت هم خراب شي او د نورو د اخرت د خرابۍ سبب او ذریعه مو ګرځو. دویم اعتراض بعضې خلک دا کوي چې ډېر خلک فورسیج کې اخته دي او فورسیج کې لګیا دي. الله تعالی فرمایي وان تطیع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل الله، که ته روان شوي ډېرو خلکو پسې، نو ډېرو خلکو گناهونو پسې ځي. جمهوریت کې خو اکثره فاسقان وي، لہذا دا څه دلیل نه دی. بعضې خلک دا اعتراض کوي چې زه هم پکې محنت کوم که نه، خلک رابلم او خلکو ته دعوت ورکوم او ډېټه خرچ کوم، نو موږ درته وایو چې څوک جواري کوي هغه هم پیسې خرڅ کوي، څوک چې دوکه کوي او 2 نمبر مال خرڅوي یا 2 نمبر مال جوړوي هغه هم په هغې باندې خرچه کوي. لہذا دا خبره دی باطله، دا خبره دی غلطه ده چې ته محنت کې یا خرچه کې، دا خبره دی ټیک نه ده. اصل چې کومه نفع تا ته راځي هغه د تجارت نفع ده، چې ته یو شی والي یا یو شی خرڅ کړي یا کمیشن کاري وکړي په منځ کې. ورنه سود باره کې الله تعالی فرمایي الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس. ډېر سخت حالت دی.
د حشر په میدان کې چې ستا کله حشر وږي او ته د لیونو غونتې راپورته شي او د لیونو غونتې غورځېږي او بد حال وي ستا څومره د شرم خبره ده. بل الله تعالی فرمایي یمحق الله الربا، الله تعالی محو کوي د سود مال، ويربي الصدقات، او الله تعالی د صدقات مال زیتی، لہذا ځانونو باندې رحم وکړي، امت باندې رحم وکړي. ډیر نوجوانان ما وکتل چې په دې مصیبت کې اخته دي، الله نه ویریږي. یو مقام کې رب العالمین په سورۃ انعام کې فرمایي یا معشر الجن والانس، اے د ټولګیا د انسانانو د جناتو، الم یاتکم رسل منکم، تاسو ته رسولان نور راغلي یقصون علیکم آیاتی، چې زما د آیاتونو بیان کوي تاسو ته، وینذرونکم لقاء یومکم هذا، او د حشر د میدان چې دا کوم ورځ ده د دې د ملاقات نیټه نه راولي، نن د ورځې ته ترالي. قالوا شهدنا على انفسنا، هغوی سره به هیڅ نه وي، ځکه که هغې وخت کې ته انکار کې نو ستا لاسونه او ستا سرمن او ستا ګوتې او ستا هر اندام به په تا باندې ګواهي کوي. دلته به هغوی یو عذر پیش کړي، وغرتهم الحیات الدنیا، مونږه دنیا او د ډالرو او د ډالرو جمع کولو او نن سبا خو هر طرف ته د پیسو او پیسو دور دی، هر څوک د درهم او د دینار او د ډالرو بچیان ته جوړ شوي دي، د پیسو دپاره هر څه کوي، خپل آخرت فکر وکوي، آخرت ته به خامخا ځو، یقیني د رب العالمین سره به زما او ستا ملاقات کېږي. خیره کې ته یو خاص کومه فورسیج دې کې دوکم شته، بیان مې درته وکړ، دې کې سود هم شته، بیان مې درته وکړ، دې کې جواریو شته او دا د لاټریم یو قسم دی، لہذا په ډېرو ګناهونو باندې مشتمله ده. فقهاو په دې باندې فتوی هم ورکړي د حرمت، خپل هم ترې نه ځان بچ کوي، توبه ترې نه وباسئ الا ما قد سلف، مخکې هم چې څه کړي دي تاسو په لا علمۍ کې کړي دي، اوس تاسو ته حق دعوت در ورسېده، پس د دې نه پوره توبه وباسئ او رجوع وکړئ الله ته. اخره کې یو بله خبره دا کوم، بله ورځ یو ملګري سره زما رابطه وشوه، نو هغه ماته وایي چې د امارت اسلامي د طرف نه ماته یو سند هم میلاو شوی دی، ماته دا سند ماته راولېږه. نو چې کله هغه سند ماته راولېږه نو هغه ورته یو جواز ورکړی د آنلاین تجارت. وروره آنلاین تجارت یا افلاین تجارت دا جدا شی دی، افورسید جدا شی دی، تاسو غلطه خبرې مه کوئ. زه د امارت اسلامي په مشرانو باندې اواز کوم او غږ کوم چې دې باره کې معلومات وکړي، فورسیج باندې ځان پوهه کړي، او که حقیقت کې دا حرامي جواري وي او سود وي او دوکه وي په دې باندې پابندي ولګئ، او څوک چې کوي او نه منع کوي هغوی ته سزا ورکړي. یو بله خبره مخکې د دا هم راله چې بعضې ملګرو د بنوریا ټاون کراچۍ یو فتوا راخیستې ده او هغې لګولې یو جواز د هغې نه ثابتوي، هغه د وکالت باره کې ده یا د کفالت باره کې ده، هغه جدا مسله ده، بله د هغې ته یې کټ کړی دی. نو یؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، هغه یهودو به چې کوم کارونه کول نو زموږ مولیان هم هغوی پسې روان شول، لہذا خپل آخرت نه دي بربادول پکار. یو بل مولانا دی، هغه یو ټي وي سره انټرویو ده، هغه په دې باندې خبر نه دی چې دې کې کم کم کارونه کیږي یا په کومې طریقې سره کیږي، په کار ده چې هغې ویلی چې دا مسله به زه وګورم بیا به جواب درکړم. نو د هغه د ظاهر نه د جواز فتوا معلومیږي، لیکن هغه په دې ځای کې خطا شوی دی، انسان دی، انسان نه خطایي کیږي. الله تعالی دې په دې خبرو باندې اول ماته او بیا ټول اوریدونکو ته کتونکو ته عمل کول توفیق ور نصیب کی. اخره کې تاسو ته یو التجا دا کومه چې دا ویډیو او دا سوال جواب ټول ملګرو ته ورسوئ، ډیرو ملګرو ته شیر کړئ، او بیا هم که د چا په زړه کې څه اعتراض وي زه به د وټساپ نمبر بره ولیکم ستاسو د اشکالاتو جوابونه.